बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरो। उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږ ورډ اف د ډے نمبر 14 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږ دی reluctant. زما سره به یو ځل بیا وایي reluctant. د reluctant دوه معنی دي. یو معنی د دې دا unwilling مطلب دا دی چې ته یو کار کول نه غواړې. unwilling یعنی ستا هغه کار ته زړه نه کیږي. unwilling. او دویمه معنی د دې راځي hesitant دې ته ویل کېږي چې یو سړی په یو کار کې کنفیوز وي، په شک کې چې زه دا کار وکم او که نه کم. نو دا دواړه معنی راځي د reluctant. تاسو به اکثر کتلی وي چې یو کس یو کار کول نه غواړي خو مجبور یې چې هغه کار وکړي، نو بیا هغه بالکل د زړه نه هغه کار نه کوي، بس اسی خلک سلو لګیایي او ځان ته خلاصوي د هغه کار نه، زړه یې نه هغه کار ته. دغې ته ویل کېږي reluctant. او یا په شک کې وي سړی چې زه دا یو کار کوم چې دا به صحیح او که نه به زه دا کار وکم او که نه کمه، نو دغې ته ویل کېږي reluctant. په اردو کې د دې لپاره معنی راځي تذبذب، یعنی تذبذب کا شکار ہونا. یا دویمه معنی په اردو کې راځي هچکچاهټ. reluctant یو adjective دی او دا مونږه as an adverb هم استعمالولی شو. کله چې بیا دا مونږه as an adverb استعمالو نو بیا به دا استعمالیږي reluctantly. او دا مونږه as a noun هم استعمالولی شو reluctance. خو اوس راځو مونږه د دې synonyms او antonyms لا. دلته کې زه صرف یو خبره پیله کول غواړم چې اکثر کسان په کمنټ کې دا لیکي چې سر یو ټکی د ورځې ډیر لږ دی، تاسو 15 ټکي ښیئ، څوک وایي چې 10 ټکي ښیئ. نو زه تاسو ته یم، زه تاسو ته هم 10 ټکي تقریبا په هر لیسن کې ښیم. تاسو صرف دا ورډ اف د ډے یو ټکي ته مه ګورئ، زه تاسو ته د دې سینونیمز هم وایم او د دې انټونیمز هم وایم. دغه شانتي تاسو سره تقریبا د 10 نه والا 12 پورې الفاظ په هر یو لیسن کې راځي. تاسو چې کله هم ځان له دې نه نوټس جوړوئ نو تاسو صرف ورډ اف د ډے مه لیکئ، تاسو د هغې سره سینونیمز هم لیکئ او د هغې انټونیمز هم لیکئ. نو دغه شانتي تاسو د ورځې ښه ډېر شي الفاظ جوړیږي. خو واپس راځو د دې سینونیمز لا. د دې په سینونیمز کې به راځي doubtful دې ته ویل کېږي چې یو سړی په شک کې وي په یو څیز کې، شور نه وي په هغې باندې، په شک کې وي، نو doubtful. نو دا هم د دې سینونیم دی. یا دغه شانتې بل ټکي راتلی شي skeptical ډېر ښکلی لفظ دی او دا ډېر زیات استعمالیږي. skeptical هم دغې ته ویل کېږي یعنی ته د تذبذب شکار یې، د هچکچاهټ شکار یې چې زه دا یو کار وکم او که نه کم، زړه نازړه دی چې زړه دې هم کېږي او زړه دې نه هم کېږي، نو دې ته ویل کېږي skeptical. یا دغه شانتې بل ټکی راتلی شي hesitant هم تاسو ته ما پیله ووی. hesitant هم دغې ته ویل کېږي چې ته په یو کار باندې شور نه یې، یقیني نه یې چې دا کار زه وکم او که نه کم. او یا زمونږ سره یو آخري سینونیم دی disinclined هم دغې ته ویل کېږي چې یو سړی د تذبذب شکار وي، د هچکچاهټ شکار وي، په زړه نازړه وي چې په یو کار باندې شور نه چې دا کار وکم او که نه کمه. د دې نه علاوه د دې نور هم ډېر سینونیمز کېدی شي خو زموږ سره دومره ډېر ټایم نشته دی. صحیح ده. خو اوس راځو د دې انټونیمز لا. د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کوم چې د دې الټه معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکی راتلی شي eager ویل کېږي یعنی شوقین ته، ته یو کار ډېر زیات په شوق سره کې. په reluctant کې خو دا و چې ستا یو کار ته زړه نه کېږي که نه، او eager ویل کېږي شوق ته یعنی چې ته یو کار په شوق سره کې. یا دغه شانتې بل ټکی راتلی شي enthusiastic هم دې ته ویل کېږي چې ته یو کار ډېر زیات په جوش سره، په جذبې سره او په شوق سره کې. enthusiastic. یا بل ټکی راتلی شي glad ویل کېږي خوشحاله ته. یا happy هم ویل کېږي خوشحاله ته، یعنی ته په یو کار کولو باندې خوشحاله یې. او یا د دې لپاره بل انټونیم راتلی شي sure ویل کېږي یقیني ته، یعنی ته په یو خبره باندې شور یې، په یو خبره باندې ستا یقین وي. په reluctant کې خدای چې ته تذبذب شکار یې، د هچکچاهټ شکار یې چې ته دا کار وکړې او که نه کې، ته شور نه یې. نو د دې په انټونیم کې به بیا شور راځي چې ته په یو کار باندې شور یې، په هغې باندې پوره ستا یقین وي. دغه شانتې بل انټونیم آخري زموږ سره دی certain او sure یو ټکی دی، د دې یو معنی ده یعنی ستا په یو کار باندې یقین وي. نو دغه شانتې دا ټول د دې انټونیمز دي. خو اوس راځو مونږه example sentences لا. Many parents feel reluctant to openly talk with their children. ډېر مور او پلار داسې دي
چې هغه یو قسم لا ریلکټنټ وي، ریلکټنټ محسوسه یعنی د تذبذب شکار محسوسه to openly talk with their children چې د خپل ماشومان سره د خپل بچو سره کولاوي خبرې وکړي. یعنی ډیر مور پلار داسې وي چې هغه د خپل بچو سره ډیر کولاوي خبرې نشي کولای، هغه ریلکټنټ محسوسه د تذبذب شکار وي، د هچکچاهټ شکار وي، پاغه باندې یو قسم لا شرمیږي هم، دغه شانتي هم د دې معنی راتلی شي. Next example, I was reluctant to leave. زه ډیر زیات د تذبذب او د هچکچاهټ شکار وم to leave چې زه لاړ شم یعنی دا ځای پرېږدم because I was having such a good time. ځکه چې ما ډیر ښکلی وخت تېرو. یعنی ته په یو ځای کې ډیر ښکلی وخت تېرې او ډیر خوشحاله وخت رواني او تا ته بیا د هغه ځای نه تلل وي خو ستا زړه نه کېږي چې ته لاړ شې، خو ته بیا هم ځې، نو ته په هغه ټایم کې د هچکچاهټ شکار یې، ته هغه ټایم کې ریلکټنټ فیل کې چې زه لاړ شم او که لاړ نه شم، ته کنفیوز یې په هغه ټایم کې. نو دغه شانتي دا استعمالیږي په سنټنس کې. Next example, I am reluctant to let you borrow my book. زه ډیر زیات په زړه نازړه کې یم یعنی هچکچاهټ کې یم چې زه تاله خپل کتاب قرض درکم. Since you never give back anything I lend you. ځکه چې تاله ما کله هم څه څیز درکړی دی نو هغه بیا تا ماله واپس نه دی راکړی، چې زما اوس دا یقین نه دی چې ته به ماله دا څیز واپس راوړې. زه هچکچاهټ محسوسوم چې تاله دا یو څیز قرض درکم او که در نه کم. او یو اگزامپل مونږ داسې اخیستی شو I am reluctant to offer him a job because he doesn't have a degree. زه ډیر هچکچاهټ محسوسوم، زه مطلب شور نه یم to offer him a job چې هغه ته زه یو جاب آفر کما، جاب ولا ورکما، نوکري ولا ورکما because he doesn't have a degree. ځکه چې د هغه سره ډیګري نشته دی، نو زه هغه ته په جاب ورکولو کې ډیر هچکچاهټ محسوسوم. خا چې کله مونږ دا as an adverb استعمالو reluctantly، نو دا بیا مونږ داسې استعمالولی شو he reluctantly signed. هغه په ډیر زړه نازړه باندې دستخط وکړو، یعنی هغه دستخط کول نه غوښتل خو بیا یې هم دستخط وکړو، نو ډیر په نازړه باندې دستخط وکړو. یا مونږ داسې ویلی شو چې she reluctantly agreed to step down as managing director. یعنی هغه د منیجنګ ډایرکټر عهدې په پرېښودو کې ډیر د تذبذب شکار وه، ډیر په تذبذب سره عهده پرېښودو ته رضا شوله. نو دغه شانتي دا مونږ په سنټنسز کې استعمالو. زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. تاسو ته خپل هوم ورک پته ده که نه، په یو سنټنس کې به دا استعمال کوئ او په کمنټس کې به ولیکئ. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.